دې نه وړاندې چې زموږ سره وعدې شوي دي بلکې په لیکلو کې راغلي دي محکمې له طرف نه دلته سیاسي مشرانو طرف پکې هم ناسو د ایم پي ایس پکې هم ناسو خو په هغې باندې عمل نه دی شوی. کنټراکټر دی او کم پیډو دی د هغې څه مونږ خبره کوو چې دې کسان نه مونږ افیډیوټس والو بین الفیان دي والو او هر قسم د دې د یونین مونږ دا کیسه ختمه شي د دې څه مسله لوکل ایډمنسټریشن ته به خپله مسله وړاندې کوي. د دې غریبو خلکو چې کم حق دی کم د دوی قانوني او عیني کم حق دی دا به انشاءالله د دوی په خپله باندې د دې مشرانو په وساطت سره دوی ته انشاءالله چې میلاوي. مونږ ملکنټري ورکر چې څومره دي مونږ د 13-15 سال نه دلته کې کار کوو دي په پلانټ کې او د 30 ارب روپو نه زیاته ریونیو مونږ د صوبې ته ورکړې ده خو چونکې زمونږ په 22 تاریخ باندې کنټریکټ ختم شوی دی او زمونږ دا دیرینی مسایل دي چې د دیرینه مسایل دي لکه جاب سکیورټي سروس سټرکچر او دغه شان دي د کنټریکټ مطابق مراعات وغیره او د کنټریکټر زوړ کنټریکټر سره بقایجات دې حوالې سره مونږ مختلف فارم باندې اواز اوچت کړی دی ټیم په ټیم باندې او په هغې کې زموږ سره معاهدین شوي دي او د هغې سره سره مونږ په ریټن کې مطلب چې دوی ته بار بار مختلف ټایم کې ورکړي شوي دي خو چونکې افسوس دا دی چې زموږ سره نه څوک متعلقه چې کوم ادارې دي هغوی زموږ سره نه کېناسته او نه زموږ په دې خبره باندې عمل وشو او په 22 تاریخ باندې مونږ ټول چې کوم دی نو جاب سکیورټي زموږ دغه شو او ټول دغه شوي. دې نه علاوه زمونږ چونکې د ایم پی ایس چې کوم دی نو هغه په دې خبره کې انوالو هغه مختلف دغه په ټیم ټیم باندې میټینګونه کړي خو د هغې څه ریزلټ رانغی او ایم پی ایس چې کوم دی نو بار بار دوی ته دغه وکړو چې یاره دا کسان ټول په جاب کې او دوی چې کوم دی د ایم پی ایس صاحب نه اورېدل نو زموږ د پرامن احتجاج زموږ درنه دا سټارټ وه او په پرامن طریقې سره ښه په دغه سره موږ ناسو خپل احتجاج ریکارډ کو او افسوس دا دی چې نن په موږ باندې ریټ شو او زموږ ټول ملګري چې څونه دي هغه موږ دلته کې تاڼې ته راوستي شو چوکۍ ته راوستي شو او زموږ یو التماس مجروح شو. دې نه پس چې کوم دی نو زموږ د علاقې مشرانو ته پته ولګېده څونه چې سیاسي ګوندونه دي مشران دي د تحصیل درګې هغوی ټول فوري طور دغه ته ورسېده تاڼې ته او دلته کې میز کې کېناسته او اے سی صاحب هم کېناستو او دوی چې کوم دی یو عمل جوړ کړو چې یاره په دې هفته نیمه کې به انشاءالله تعالی ستاسو چې څونه مسایل دي څونه جایز مطالبې دي دا به حل کړي شي او څونه چې زموږ کسان نیول شوي هغه فوري رهال کړ شو. نو فلحال په دغې باندې مشران زموږ درګې تحصیل مشران هغوی په مخ کې د هغوی د وړاندې دا فیصله وشوه انشاءالله تعالی وایي چې یاره هفته کې به ستاسو را ټولې مسلې حل شي. دې نه وړاندې چې زموږ سره وعدې شوي دي بلکې په لیکلو کې راغلي دي محکمې له طرف نه دلته سیاسي مشرانو طرف پکې هم ناسو د ایم پي ایس پکې هم ناسو خو په هغې باندې عمل نه دی شوی. نو مونږ دا ځل خو چونکې پوره تحصیل مشران او پوره تحصیل چې څونه سیاسي ګوندونه دي د هغې مشران او جرګې ټول ناسو نو زمونږ د خپلو مشرانو باندې تحصیل مشرانو په یقین دهانۍ باندې مونږ د خپل دغه احتجاج چې کوم دی هغوی په وینا باندې او د اے سی صاحب په یقین دهانۍ باندې چې کوم دی دغه کړو فلحال نو انشاءالله تعالی زموږ دا امید دی چې دا ځل به دا ځکه چې دا یو قیمتي اثاثه ده دا ملکنټري د صوبې ته ریونیو ورکوي او دا ورکر هم یو قیمتي اثاثه ده سکیل ملازمین یا کریم ورکر دي نو دا هم د ضایع کېږي او دا پلانټ هم ضایع کېږي نو زما دا امید دی چې نور به دوی داسې قسم دغه نه کوي چې د هغې نه د پلانټ ته او د ورکرو ته نقصان. همدغه خبر ده څنګه چې مصنف شاه به تاسو ته ووایي اوس نن سهار چې کوم حالات راغلي ډېر د خفګان سره هم ډک و چې دوی ټول کلي ټول علاقه په کورونو کې په کلیو کې یو یره شانتې خوره شو چې دوی دغه شانته کې انتظامیه راغلې ده او څه کسان یې بوتلي دي خو بهرحال بیا موږ ټول دلته کې مشران رالو موږ کلیو کې راګانې وکړو چې دوی څه خبره نشته که څه خبره موږ به بیا تاسو له راشو په هغې کې چې موږ دلته کې رالولو بیا زموږ د څومره ډېر زیات په فخر سره او د شکر سره دا خبره کوم چې دلته کې څومره خلک سیاسي مشران دي د ټولو پارټو چې دي اپوزیشن کې دي حکومتي دي اسلام په خپل ښه په ټایم باندې راغلی دلته کې ناست او تقریبا اوس هم ناست دی اے سی صاحب سره مذاکرات په دغه خبره طور کې کوي بس او نور چې څومره محمد علي شاه باچا دی جماعت اسلامي والا مشران دي ان پی مشران دي مسلم لیگ وصال خان چې کوم دی د ټولو مشران پوري طور دلته کې رالل نو څنګه تاسو د مصنف شاه بهینه تپوس وکړو چې مخکې مذاکرات شوي ستاسو خو هغې سره څه خبره داسې په لیکلو کې راغلې ده بیا نه ده شوي انشاءالله دې پیرې به د دې غریبو خلکو چې کم حق دی کم د دوی قانوني او عیني کم حق دی دا به انشاءالله د دوی په خپله باندې د دې مشرانو په وساطت سره دوی ته انشاءالله چې میلاویږي د خیره سره. اوس نن اے سی صاحب دغه مذاکرات وکړو چې دوی د 5-6 کسان د دوی نه کم وتي اے سی صاحب ورته یقین دهاني ورکړه
چې به تاسو په پوره من طریقې سره دلته کې کار کوئ نو ان شاء الله تاسو سره به سبا زه په خپله باندې ورشم او تاسو له به دا مسله حل کړم او تاسو به دننه زه دغه ته پراجیکټ ته ور دننه کوم د خیر سره مزید ان شاء الله مخکې ګوره الله دې خیر وکړي خو بعضې کارونه داسې چې انسان وایي چې کبي په دې کې خو ما ښه خبره کوله او دې نه خو شر جوړ شو دا خیر او شر اچول دا د الله ذات نن ظاهره باندې نن سهار چې کوم دی یو شر طرف ته خبره تلې وه شر وپکې خو الحمدلله الله پاک پای کې خیر واچو نو دا ټول کارونه خیر او شر د الله طرفه راځي نو زه مصنف شاه ته تاسو ته سار څه تکلیف ملاو شوي نو زه د خپل طرف نه تاسو نه چې مشورې کوو دلته تاسو ته یا بل تاسو تکلیف درکې باغې تاسو صبر کوئ ان شاء الله تاسو ته الله پاک دغه ښه اجر درکړي دغه چې کم خلک لګیا دي د 2002 نه یا 2003 نه په دې ځای کې خواري کړې ده ټیک ته په هغه وخت کې زموږ کلي کې څوک یا چا دا کار نه کوو یا څوک په بل څه دغه باندې نو په هغوی باندې زموږ سره اعتراض د دوی سره نشته دی که نه کم کسان چې دلته کې دي هغوی باندې زموږ سره داسې دغه نشته اوس نوي کوم اخلي اوس زموږ سره خلک دلته کې الحمدلله خلکو تعلیمونه کړي دي په یو ښه لیول باندې دي دا پراجیکټ چلوي شي د هر څه دی نه تکړه تکړه مرګي زموږ سره شته نو موږ وایو که اوس کم کسان اخیستې کېږي نو هغه درګۍ نه تاسې درګۍ نه د دې نه دې واخیستې شي په دغې باندې زموږ احتجاج په دغې خبره باندې له خلکو بعضې وخت کې اواز داسې غلط ورکړی چې دوی او ډسټرکټ کسان موږ اوس نه منو اوس پې زموږ خفګان دي ګیلم ده پې او احتجاج به پینګ کوو که بوی د دې نه پس هم زما سره خلک شته دلته او هغه اخیستې کېږي دا زموږ د تحصیل سره لږ زیاتې دی نو زاړو کسانو باندې زموږ داسې اعتراض څه خبره نه وه او نوي چې کوم اخیستې کېږي یا په دې کال کې یا په نوي کانټریکټ کې اوس اخیستې کېږي نو په دې باندې زموږ ګیلن ده او الله دغه ته چې کوم دی نو دغه کوو اصل کې په 22 اگست باندې چې کوم دلته د ملکنټري کم کنټریکټ و د یو پرایویټ کنټریکټر سره د هغه ایکسپایر شوی بیا نوی کنټریکټ شوی دی خو لا چونکې نوی کنټریکټ چې کوم دی هغه ساین شوی نه دی په 22 تاریخ باندې چې څونه د کنټریکټ امپلایز وو هغه 230 راوند اباوټ کسان هغه ټول چې کوم هغه فارغ شوي دیو د غلطۍ د وجې نه به 39 لک روپۍ پر ډے پروینشل ګورنمنټ ته پروینشل ایکسچیکر ته نقصان کېدو دیو ته موږ بار بار ریکویسټ هم وکړو لوکل چې زموږ کم ایم پی ایس ایف دی چیرمین صاحب دی اپوزیشن چې څونه مشران دي مختلف دیو سره موږ خبرې اترې وکړې او دیو یو یونین دی ورکرز هغه یونین هم چونکې څنګه کنټریکټ ایکسپایر شوی دی یونین هم ایکسپایر شوی دی خو دیو دې چا خبرې ته نه کېناستل چا خبرې نه اورېدله دغه ورځ راسي دیو چې کوم بیا په دې کې کله نوی یو لیست راغی د 131 کسانو لیست راغی پکې باقاعده زمونږ لوکل ایم پی ایس ایف و زمونږ چې کوم دی د پیډو ډایرکټر دلته راغلی و نور چیف انجینیر صاحب راغلی و نور مشران مو آري مو په دې باندې موږ متفق شو په دې خبره باندې چې د 131 کسان چې دي دا به دلته ریټین شي 60 کسان چې کوم سکیورټي والدین او هغه ډسټرکټ اډمنسټریشن ته حواله کړي چې تاسو په دې کې وګورئ چې دا پرس که ټیک دي نو دا په ځای باندې ریټین کړئ که په دې کې څه چینجز کوي نوي کسان اخیستلي نو دیو یا بچی والی یا د کور بل فرد والی خو دیو څه په دې کې ښېګړه وکړي نو دا کنسیډر کړي چې هغه 60 کسان هم ریټین شو چې کوم سکیورټي والا دي 130 کسان چې کوم دي په دې کې 131 کسان ریټین شو په دې کې چې کوم کسان ویستلی شو په دې وجه ویستلی شو چې پاکې د پیډو سایډ نه ډایرکشن کلیر کټ راغلی و د پاور انرژي ډپارټمنټ چې کوم اووریج کسان دي 60 پلس دي هغه به بهر کېږي کم کسان ځینې پوسټونه داسې وو چې هغه پیډو هغه پوسټونه ابالش کړي ختم کړي هغه کسان هغه چې کوم دغه 131 کسان چې کوم پاتې شو باقي 600 کسان داسې وو چې په دې باندې د پیډو د سایډ نه او د کنټریکټر د سایډ نه دواړه ورته رډي نه وو چې دا کسان پرابلمټیک دي دا مونږ ته چې کوم دی بار بار الیګل سټرایکس شروع کوي کله پاور هاوس بندوي کله څه کوي په دې وجه دې ته مونږ تیار نه یو د هغې دپاره زموږ ایم پی ایس صاحب دا ذمهواري واخیسته د چې کوم سی او صاحب دی د پیډو دغسې خبره وکړله هغې وایي چې بالکل زموږ د پیډو نور څونه پاور هاوسز دي دا مونږ په هغې اډجسټ کړو لکه په دیر کې په سوات کې په مچۍ برانچ کې ځای په ځای دیو له به مونږ روزګار ورکړو خو دلته ملکنټري کې به دا مونږ نه پرېږدو ځکه چې دلته دا مونږ ته مسلې پیدا کوي دغه خبره وشوه نن د هغې دغه شان اسټرایک چې څوک راځي دغې ورځې نه پس هم دیو د ملکنټري ګیټ مخې ته د پاور هاوس مخې ته په سرکاري کیمپ لګولی دی او چې څوک کم کسان په 131 کې ریټین شوي دي هغه راځي او هغه په بدماشۍ باندې ترټن کوي او هغه هلته خپل کیمپ ته په زور باندې راکاږي مطلب په کاري سرکار کې مداخلت کوي بل دا چې پاور هاوس د دیو د وجې نه ولاړ دی 39 لک روپۍ چې کوم دی پر ډے نقصان کېږي نو ما دیو سره بار بار خبرې مو وکړې چې ګوره ستاسو مسلې ختمې شوي دي د دې نه نور تاسو واوړئ د خلکو رزق چې کوم دی تاسو مه خرابوئ هر څه برابر شوي دي خو دا چې کوم 600 کسانو چې د کوم لیډینګ کوي هغې مسله نه ختموله هغه مونږ ګرفتار کړل باقي لوکل چې کوم زمونږ دلته دي رولینګ پارټي مشران او د اپوزیشن څونه مشران چې ورټول راله هغې باندې مونږ په دې متفق شو چې کوم کنټریکټر دی او کوم پیډو دی د هغې څه مونږ خبره کوو چې دې کسان نه مونږ افیډیوټس والو بین الپیان دي والو او هر قسم د دیو د یونین مونې دا کیسه ختمه شي چې دیو څه مسله لوکل اډمنسټریشن ته به خپله مسله وړاندې کوي نو په دې باندې د اوسه پورې خبره وشوه
او ان شاء الله دیونه موږ افیډیوټ سملو هغه افیډیوټ مخکې موږ بیا د پیډو سره او د کنټراکټر شیر کوو مخکې به دې دلته چې کوم کنسرن ویلج کونسل دي هغه چیرمنانو ور دي مشري کوله بیا به دې لپاره ام پی ایس هم راغلو دیو مشري کوله خو چونکې دیو ته پته ولګی چې دیو د پدې کې چې کوم د سیاسي مشرانو دیو مشري کوله هغه ته پته ولګی چې دیو د چې کوم احتجاج دا غیر آئینی دی دا غیر قانوني دی او غیر اخلاقی دی ځکه چې پدې کې دیو دا خبره کوله چې 100% خلک چې کوم نه په پاور هاوس کې دا بر درګي تاثیر نه پدې کې حدود 4-5 نه د نور د ثوابي د 400 د مردان کسان کار کوي نو آیا زه اوس هغه وباسم او زه به کې کوم د درګي تحصیل کس کینو ما دا هغه هم دلته بچی د غم روزي روانه ده یا زموږ د درګي تحصیل کس به کار کوي په ثوابي کې به کار کوي نو البته به ثوابي خلک وي چې نه دا زه وباسم دي کې وزر ثوابي سره لګوم نو خو نه قانون شته تاسو ته پته شته نه څه د کلاس چې دا غیلاندې موږ دې وګورو چې را اوټسایډر سره به موږ وباسو په زور باندې او خپل سره په لګو نو درګي کلی خلک په دې کې شامل نه دي په دې خبره کې د درګي خلک زموږ سره متفق دي پرایویټ کم چې کوم دا کنټراکټر دي دا غوسر چن داسې چې کوم سټاف دی او سو د یونین سره تعلق لرونکي او سو کشران داسې یو 15 کسان داسې چې هغه لږ پرابلم کریټ کی په سایډ باندې نو هغه ته هم دا ګیلر چرمګه داونه تنګ همغه پکې کوشش شو دا کو چیرې ای سی اف سره ورمګه چیرې د دینه په اپیډیوټ باندې مونږه لیکل واخلو چې د دې علاقې سره تعلق لرونکي هم دي چونکې د نږدې هم دی او د دې متبادل چې کوم ام پی ایس په سره واده کړی و بلکې هغه کمټمنټ شوی هم پدې دی او دا خبره هم کافي خده پورې حل شوی هم ده چې موږ تاسو بل ځای کې سیټل کو مسله به څه ده سیټل کول په بل ځای کې هم شي او دلته چې کوم دینو زیاتره دا درنه او دا مسلې دا قصې وی چې کړم کوم دا یونټ ته هغه ډیمیج کیږي نو دا غي د ولې چې کوم زموږ ډیلی بیس باندې باغې باندې تقریبا هغه ته نقصان کیږي تقریبا 39 لک چې کوم دی هغه پر ډے متل نقصان دي نو دا هم غن برداشت کو ځکه چې زموږ پراپرټي دا زموږ د کې پی ګورنمنت هم تاوان دي نو موږ په دې غرض سره په دې کې ممکن اسو او د دې د غره فرض کې چې لوکل سره هم تعلق لرونکي چې کوم زموږ سره د یونین مرګري دی هغه ته موږ دا ریکوست کوو چې تاسو هم آینده به خیال کوئ او مزید چې کوم دینو هغه طرف ته بنزو کو څه هم کوي نو باقاعده چې کوم دی د پارټي چې کوم زموږ مشران دي بلکې موږ ای سی تاسو به انفارم کوي او چې کوم دغه تک ایز کنټراکټر چا دا سایډ دی چا سره نو موږ به سره خبرې کوو نو ان شاء الله خبرې پاره کې ختم دي او موږ چې کوم کنټراکټر دی هغه سره به موږ راتلونکي سبا مې بي چې سبا به موږ باندې کې میټینګ وشي نن هغه کې چې سټرایک کړي نو ان شاء الله ما دا امید چې خبره حل طرف ته راشي او تا کم 15 کسان چې کوم زمونږ د دې نه چې کوم دینه بل طرف ته یې بل ځای کې ولا ام پی او سره کمټمنټ کړی چې دا بل ځای کې سیټل کو نو کوشش هم دای چې هم دلته یي او په خپل اخلاقیات په دایره کې خپل ډیوټي کې او موږ به هغه سره کینو په دې خبرې کو نو چې څه هم د میډیا په ذریعہ بیا تاسو مزید موږ آگاه کو او خبره بلکې ان شاء الله ختمه ده که خیری وزو تنظیم ته چې کوم یونین دی هغه ته سپیشل ریکوست کوم چې تاسو به هم د دې درګې خاور خیال ساتي او دا ملکنټي چې کوم دی دا تاسو پراپرټي دا تاسو عزت دی او د دې تحصیل درګې لپاره بلکې کې بي کې د پراپرټي دا چې کوم دا زموږ د ټولو دا او یو ریونی د دې جنریټ کیږي ټول کې بي کې ته پیدا ده تاسو به هم تعاون کوي او زه پر امید یم چې کم کنټراکټر دی نو ان شاء الله کې خیر هم دا مشورې او دغه لحاظ به کې تحصیل درګې لحاظ به کې ان شاء الله کې خیر دا شورټي اخلو چې آینده به تاسو ملاکنټري چې کوم ملازمین دي دغه احتجاجي کیم باندې انتظامی اټیک کړي او هغه کې گرفتاری شوی دا هغه په نتیجه کې دلته موږ راغلو د ای سی سیبو شکریا ماده کو چې هغه په کډیر خرو لدا کو او د ټول سیاسي خلکو شکریا ادا کو تحصیل چیرمن هم خرو لدا کو او زما امید ده چې د دې ناستې په نتیجه کې زمونږ دغه ملازمینو 95% نه زیات مسایل هغه حل شو او که نور چېرته 2-3-4% مسایل پاتې نو هغه په ناستې افهام او تفهیم په دې طریقه باندې حل کېږي او د ملاکنټري چې دی نو دا زمونږ د دې صوبې یو لویه اساسه ده او بیا زمونږ د ډسټرکټ اساسه ده او بیا خاص طور تحصیل درګۍ دا لویه اساسه ده نو زه خپل ټول اوریدونکو ته وړاندې ریکوست دا کوم چې موږ به د اساسي په شریکه باندې حفاظت کوو دا به خرابېدو ته دا به کمزوري کېدو ته نه پرېږدو په دې کې دویمه دا چې په دې کې څومره اګریمنټ زموږ کېږي
نو پکار دی چې هر څوک د خپل اګریمنټ خیال وساتي. او درېیمه دا ده چې دا چونکې زمونږ یو لوکل اساسر د دې علاقې په دې باندې ټول لړومبی حق د تحصیلدارګۍ او د دې لوکل خلکو دی. پکار دی چې په دې کې څومره جابز راځي، په دې کې څومره مواقع د روزګار راځي، نو چې هغه ټول ناول زمونږ لوکل خلکو ته میلاویږي. چې کوم کار زمونږ لوکل خلک نشي کولی، صلاحیت پکې نه، نو هغه مونږ د بهر خلک هم چې دی نو په هغې کې راتلی